د ګمرکونو لوی ریاست د مراجعینو خدمتونو مرکز خپل فعالیت بیا پیل کړ. د ګمرکونو لوی ریاست د مراجعینو خدمتونو مرکز د نظر چې ټول عرایض او استلامونه په برېښنایي او فزیکي ډول ثبت او طی مراحل کړي. همدارنګه یاد مرکز د ډي ټي اس په نوم برېښنایي سیستم هم رامنځته کړی چې د ټولو عرایضو او استلامونو څارنه پر غاړه لري. کله چې د سوداګریزو شرکتونو استازي یاد مرکز ته مراجعه کوي، د کارکوونکو له لوري له دوی څخه د شرکت استازلیک او د جواز کاپي غوښتل کیږي چې د دواړو د شتون په صورت کې ورته په برېښنایي ډول فورمه ډکیږي. په دې فورمه کې د عرض کوونکي نوم، د شرکت نوم، د عریضې عنوان، د ثبت نیټه، د اړیکې شمیره او د طی مراحلو موده لیکل کیږي چې یوه کاپي نوموړي شخص ته هم ورکول کیږي ترڅو په ټاکلي وخت بیا مراجعه وکړي. له دې پروسې وروسته عریضه او اړوند اسناد او په برېښنایي او فزیکي ډول اړوندې څانګې ته راجع کیږي. د یاد مرکز د بیا فعالولو موخه د مراجعینو ستونزو ته پر وخت رسیدنه، د سندونو دوامداره تعقیب او په طی مراحلو کې روڼتیا ده، ګام پر ګام د برېښنایي ګمرکونو پر لور.